السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه د خپل پیج د اول پشین سید ناپیشا دار څخه هیله کوم چې تاسې به روغ جوړ او خوشحاله وایست. ګرانو کتونکو، د نن څه یو میاشت مخکې چې ما یو پوسټونه شیر کړي دي چې موږ د ښار لپاره د غریب ولس لپاره چې زه امبولانس پیدا کوم، چې مخیر ازاد سره ما فیل کړی و چې دوی موږ سره مرسته وکړي، خو چونکې هغه دونه موږ ته پیسې نه شو میلاو، خو لږ میلاو شوي دي، نو زه دا ته اوس مجبوره شوم چې زه د خپل یو کوم زما کوم ویکسار چې دی زه دغه یو خرڅوم، او دا یو چې کوم زما موټرسایکل دی دغه زه خرڅوم. نو که کوم معذرات دا زما موټر اخلي او دا موټرسایکل اخلي، نو زه دا زما نمبر دی، د ما سره ته رابطه وکړئ. دا ویکسار هم زه در ښکاره کوم، تاسې به وګورئ، دا موټرسایکل هم زه در ښکاره کوم چې تاسې وګورئ. زما خو په اوس د هغه پرای دی، نور خو زه نه د کاروبار لرم نه شی لرم. یو دا د موټر دی دا لرم، دا خرڅوم د امبولانس لپاره. دا کوم یو چې موټرسایکل دی دا خرڅوم، او دا یو چې کوم موبایل دی دا زه خرڅوم. د چیز لپاره، د ولس لپاره، د خپل ځان لپاره نه. څوک د خپل ځان لپاره د خپل ځای یا موټرسایکل یو شی خرڅوي، لیکن زه دا قرباني ورکوم د غریب ولس لپاره، چونکې زما علاقه خو ډېره غټه ده. ما دا کوشش وکړ چې بابا زه به د امبولانس لپاره کوشش وکړم چې غریبانو لپاره امبولانس پیدا کړم. هغه ما ته دونه چانده راټول نه شوله. افسوس دا خبره کوم چې زه چا له زه ورسم، هغوی یا به سهار یا بل سهار بس بیا پسې پاتې شي، بیا موږ سره رابطه وکړي. نو زه دا نن مجبور شوم چې زه به په دا لایو ویډیو رالم چې زه به دا یو ویکسار دی دا خرڅوم، د موټرسایکل دی دا موبایل. اوس به ته موږ د موټرسایکل هم در ښکاره کړو، دغه ویکسار هم تاسې وګورئ، که د هر چا خوښ یې هغه دې د موږ سره په دا لمبر رابطه وکړي. زه اوس ویکسار در ښکاره کړم. ګران کتونکو، دغه زموږ کوم زما ویکسار چې دی دا بمپر چې دی دغه خپل اورجینل پروت دی، دا خو ما بل ور لګولی دی، دا د سیډو د خوا دی، دننه به هم در ښکاره کړم، ته یې وګورئ. او دا چې دی دغه موټرسایکل دی 2021 ماډل دی، دا هم نوی دی، په وچر کې دی، که څوک دا غواړي خو دا به هم ورکړو. دا موټرسایکل دی، تاسې خپل وګورئ، د ولس لپاره زه رخوا کوم. دا چې دی دا موټر دی، دا خپل شپنی دا شیان دي، دا یو سیټ دی، په اول سل باندې سټارټېږي. زه به در سټارټ هم کوم، تاسې خپل وګورئ. نو ګران کتونکو، دا شیان خرڅوو د مسکینانو لپاره چې بابا موږ یو مسکین غریب، دا انجل ده، په اول سل سټارټېږي. نو دغه ویکسار تاسې وګورئ، که دا هر چا تواره خوري یا اخلي، نو هغه دې موږ سره رابطه وکړي. دا خو زما په هېڅ نه خرڅاوئ، خو زما کار دی د کور لپاره، خو مجبوري تایید چې دا زه خرڅوم. دا یو موټرسایکل دی، یو وچر دی چې په 2021 ماډل دی. نو یو دا ورته خرڅوم، او یو دا کوم ویکسار چې دی دا خرڅوم. یو موبایل سره دی چې وای S33، دغه موبایل دی، تاسې ووینئ، دا نوی دی، ډبه فیک دی. دا یو دا ورته خرڅوم، دا موبایل دی، که د هر چا تواره خوري. موټر چې دی هغه مې په 2,80,000 باندې بیې کړی دی. او دا موټرسایکل چې دی دا په 48 ما خپل اخیستی دی، چې ما خامخا څه خرچه غواړي. نو څوک خپل شی خرڅي، خو زه د غریب د ولس دپاره، ولې ما ته معلومیږي چې کوم دلته په پښین کې دی کسان شته، غریبانان شته چې هغه وس نه لري د امبولانس ته. بل یزوان که تاسې دی د تورې شاو
دغه یو ځوان لیکلی دی وایي ایم پي او مینې د هغه سره زما څه کار دی ورور چې نه یې کوي څه وکړم زه خپل کوشش خپله کوم چې وروره د هغو سره زما هېڅ کار نه دی زه نه پر چا تنقید کوم چې یا ولي یا امبولانس نشته بس زه خپله محنت کوم چې وروره دا یو اکثار دی ما نه پر چا د تنقید دپاره راغلی یم زه خپل د خدمت دپاره راغلی یم 15 شپې ژوند دی ورور چې په ښه به خوشحالي تېر شي چې مسلمان ته فایده ور ورسوو نور دغه ګرانه کتونکو ستاسې ټیم نه اخلم دا یو وار دا موټر لاویر وګورئ چې دغه یو اکثار دی چې دا زه د امبولانس دپاره خرڅوم نو که د هر چا شوق ته کېږي د ما سره دې رابطه وکړي 0315 38 64 795 یو دا موټرسایکل دی تاسې خپله وګورئ که هر چا ته واره خوري ولې دغه چې دی امبولانس چې دی ما چې نن مې پوښتنه وکړه په کوچلاغ کې نو امبولانسان بیخي ګران دي د خپل وس مطابق زما خو د هغو نه په وس پرته چې د خپل موټر د خپل موټرسایکل ته خرڅ کړم یو موبایل سره د نور خو لکه د ما سره پیسې شته چې وایي خو ما به خپل اخیستی وایي ورور مګر چا تکلیف نه ورکوئ لا اله الا محمد رسول الله چې دا کوم موږ چانده شوه کړې ده چې دا چا له ورځې د دې کلاسمان ده چې خېږي نو ډېر زور غواړي چانده چې کوې الو وعلیکم سلام څنګه یې ته ښه یاره که ماډل یې په قرآن کې را معلومېږي چې کوم ماډل دی نور خو زما ولاکه په سر په خلاصېږي 2003 داسې تین دی که داسې وي یا و جاپانی دی نو هغه خیر زه د الله ویډیو ده بیا ستاسو ټلیفون وکړم صحیح ده زه د الله ویډیو ده دا بنده کړم بیا تاسو خبره وکړم صحیح نو زه نه د چا د تنګي دپاره راغلی یم دا نن سهار پسې ولاړم په چاندو پسې خو ډېر زور غواړي چې سړي له څوک ورسي نو ډېر خلک دي چې هغه وایي زه ودرې نن سهار دی په روضه کې راسي نو خبرې وي اکثر زه په خپله چې کوشش مې وکړي چې بل کم خو نه کېږي دغه چې کوم امبولانس ډبه چې ده نه یې خو دا په 13 लाख روپیه باندې ده اور استعمالي چې ده په 7 लाख روپیه دي نو 7 लाख روپیه چې دي هغه ډېرې دي نو پښین کې چې دي خلک دونه چاندې نه ورکوي نو زه مجبور په داسې وم چې زه د خپل ویکسارو ته خرڅ کړم اور دا موټرسایکلو ته خرڅ کړم چې زه برابر یې کړم نو دا شیان دې ته یې وګورئ که هر چا ته واره خوري د ما سره ټلیفون وکړي بس دا ویډیو تاسې پر مخ شیر کړي د خیر کار دی نه چې زه د خپل ځان لپاره لا اله الا الله که په زموږ دغه وایي چې 15 شپې ژوند دی یو مسلمان ته فایده ور ورسوو بس ما دغه مقصد دی نور ولاکه څوک موټر خرڅوي د کور موټر دی د خپل موټرسایکل دی چې دا خرڅوي موبایل خرڅوي نو ګران کتونکو دا ویډیو تاسې پر مخ شیر کړي انشاءالله خدای مهربانه دی زه خپل محنت کوم دلته داسې غریبانان شته چې هغه قسم نه که چې د امبولانس پیسې لري چې ما په دغه ویکسار کې ما د مریضان ځغلول دلته ویکسار چې دی کښنی دی مریض خو هغه به پروت دی چې اوس د شا سیټ کې ته پرې باسې هم د نورو خلکو بیا ځای نشته که مخکې د پرې باسې هم شاته به دی لکۍ نو تکلیف وي نو ما دا د خدای سره وعده چې انشاءالله که زه ژوندی یم که خدای کول زه به د امبولانس پیدا کوم د الله د رضا دپاره خپل کوشش کوم چې زه په خپله وچلوم په کور ته په ورونې وچلوم ولې چې سړی ورنیسي یا خو نو بیا پیسې غواړي مثال 15,000 20,000 کوي د ډرایور خرچه د نور خو زه کوشش کوم چې زه په خپله او په خپل کور تالکوان په بیګانې باندې وچلوم نو ګران کتونکو دغه و چې دا کوم موټر دی دا کوم موټرسایکل دی اور یو دا موبایل سره دی دا موبایل YS 33 چې 35,800 روپۍ ما اخیستی یو دا زه ورته خرڅوم نو که هر څوک یې غواړي د موږ سره رابطه وکړي صحیح ده اور دا ویډیو تاسې پر مخ شیر کړي زما لپاره نه د غریبانو لپاره چې په ښار کې چې یو امبولانس پیدا شي غریب به موږ کې زغلی وو خپل وس مطابق به ورسره زغلو نور خو نو موږ په وس ولاکه پوره دی چې علاج یې وکړو یا دغه وکړو بس خپل وس دی چې ورور دغه نه زما په وس پوره دی چې زه د مسکین غریب ویډیو جوړه کړم اور دغه سره څوک مرسته وکړي پیسې یې له راوړي چې خپل وس یې چې تر کوټې پورې ورسو دغه زما په وس پوره نور زما ولاکه په وس پوره دی
نه زه دلته تنقید ته راغلی یم چې معنا اوس دلته یو سړي لیکلي چې مینې یم پې د هغه سره زموږ څه کار دی ورور. نو که ما سره خبره صحیح وي معذرت غواړم. اوس ما ته راکړه اجازت د خدای په امان.